السلام علیکم. یار زه لږ تللی وم بازار ته، نو زما نه هلته یو کس رانه دا تپوس وکړو چې په پاکستان کې مهنګایي شته دی او که نشته دی. نو هغې له خو ما هلته په هغه ټایم کې وله ما انسر جواب مې وله ورکړو، خو ما ویل چې زه ستاسو نه هم تپوس وکړم چې په پاکستان کې مهنګایي شته دی او که نشته دی. نو تاسو به راته هم ووایئ. ما ته خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې مهنګایي نشته. کم دی مهنګایي په پاکستان کې وړم هسې ګپ درسره کوم. په پاکستان کې چې کومه مهنګایي ده که نه هاړو څه ویلی هم نشم. دومره مهنګایي شته دی هم نه. زه به دا خبره نه کوم چې په پاکستان کې مهنګایي نشته، شته دی، خو دومره مهنګایي هم نشته. څومره مهنګایي چې په موږ باندې دی، څومره بزنسمین کسان چې دي، دوکانداران چې دي، دا واړه واړه فروټس چې خرڅوي که هر څومره دا کم کسان چې دي، کم کسان چې سیلینګ کوي مطلب و، په موږ باندې دیو چې کومه مهنګایي راوستې ده که نه، داسې ما ته نه ښکاري چې په موږ باندې پاکستان کې کومه خپله مهنګایي ده چې د ګورنمنټ د طرف نه په موږ باندې کومه مهنګایي راغلې ده، نو هغه دومره نه ده. خو څومره چې په موږ باندې دوکاندارانو او دې کسانو په موږ باندې چې مهنګایي راوستې ده، دیو چې دی په عامو ورځو کې به چې یو څیز په طور په 100 روپۍ خرڅوي، نو چې کله رمضان شي، روژه شي په موږ باندې، نو هغه څیز بیا په دیو په 300 په 400 روپۍ باندې خرڅوي. نو دا به د په روژه کې په موږ باندې د مهنګایي سیوا شوه که نه شوه، دا د چا د وجې نه ده؟ دیو کسانو د وجې نه ده. نو قصابي چې دی په عامو ورځو کې به تاله یو څیز چې د غوښې کیلو به تاله درکوي په 1500 روپۍ باندې، او چې کله په موږ باندې روژه راشي هغه په 800 په 900 روپۍ تا باندې خرڅوي. نو دا مهنګایي په موږ باندې چا راوستې ده؟ خو موږ باندې دې کسانو راوستې ده که نه. نو زه تلم، ما یو ګاډۍ والا نه ما فروټ راغېستل. نو زما خواته یو مشر سړی و، ډېر زیات په شر راباندې ډېر زیات برابر کس و. هغه راغی زما خواته وویل، ما ته ویل بچیه وایي تا چې دی وایي تا سهار سحري کړی دی؟ چې ما ورته ویل ماله او ما خو شکر الحمدلله مال ما سهار سحري کړی دی. بیا یې راته ویل چې اوس افطاري ټایم را روان دی، نو هغې دپاره ستا سره چې دی د څه خوراک دپاره به څه یي؟ مال ته د مال ده ما څنګه تپوس کوې؟ مال او بلکل خامخا شکر الحمدلله مال هر موجود دی مونږ سره. هغې ما ته دا خبره وکړه چې سهار چې دی سحري چې دی مونږ په فیملي کې چې مونږ څومره کسان یو، سهار سحري چې دی دا مونږ په نهره کړی دی. زما سره په کور کې دومره څه نه و چې ما چې دی د کم بچي چې مې و فیملي والا چې و، چې هغې له ما څه پخکلي وی، څه یې ورله پخکلي وی چې هغه چې دی هغې هغه خوړلي وی، هغه پې سحري کړي وی. نو سهار سحري چې دی دا مونږ په نهره باندې کړی دی. او اوس راوتې یم وایي زه سوالګره نه یم. هغې بابا هغه سترګو ته چې ما وکتل، نو هغې په سترګو چې رڼې رڼې اوښکې رالې. نو هغې ما ته دا خبره وکړه چې ته چې په دې کمو روپو باندې دا فروټس اخلې که نه؟ نو ما ته ویل ته دا فروټس مه اخله، وایي ځکه چې ستا سره خوراک د خیر چې کم اهم ضرورت چیزونه دي هغه ستا سره موجود دي، او ما ته چې دی هغه څیزونو ما ته ضرورت دی. نو چې که ته په دې کمو روپو چې ته دا فروټس اخلې، نو دا روپۍ ما الله کړه چې زه بې ځان نه کور له افطاري له څه ویسم، یو دړۍ اوړه پیدا کړم چې زه بې خپل بچو له او ځان له بې څه وخورم. نو تاسو وګورئ پاکستان د دې حل ته رسېدلی دی. زما د خبرې مطلب اصل کې دا دی چې په پاکستان کې نن سبا دا په روژه کې دغه حالات دي، هو چې سړی باندې په یو کس چې دی هغه ښه په مړه خېټه باندې دسترخوان یې د عامو ورځو نه چې دی د هغې نه په رمضان کې یو 10 ګونه سیوا ښه ښکلی وي، او بل عام داسې کسان دي چې هغې د سحري دپاره د افطاري دپاره د هغې سره د خوراک صحیح نه چې هغې پې ځان نه خپل یو سحري وکړي، لکه د ورځې 2 ټایمه خوراک شو، سحري شو او افطاري شو، نو د هغې سره دومره څه نشته چې هغه پې ځان نه د سحري دپاره د افطاري دپاره پې هغه خوراک وکړي. نو دا مونږ لکه کم حد ته رسېدلي یو، کم څه له رسېدلي یو. نو تاسو ته به زه یوه خبره وکړم چې لکه څومره په خپل چم ګاونډ کې چې تاسو څومره کسان دي، نو د هغې لږ تاسو کې خیال وساتئ، هغې دپاره لږ تاسو خیر دی چې تاسو ته 2 ټایمه خوراک تاسو ته ښه په مړه خېټه باندې میلاویږي، نو په دې باندې الله تعالی شکر وباسئ، ځکه چې زیات تر داسې کسان دي چې هغه صرف د یو ټایم د روټۍ دپاره هغې محتاج دي چې مونږ څه چل وکړو. مونږ هغې غریبانان په خپل منځ کې حیران دي، خودکشۍ ته جوړ شوي چې مونږ څه چل وکړو. نو تاسو مهرباني وکړئ او ستاسو په چم ګاونډ کې چې څومره کسان دي د هغې ډېر زیات خیال وساتئ، ځکه چې داسې زیات کسان به چې هغې غریبانانو ته به د سحري خوراک په هغې ته نه وي چې هغې پې ځان نه سحري خوراک وکړي یا پې افطاري وکړي. نو مهرباني وکړئ او د داسې کسانو تاسو خامخا په دې خپل چم ګاونډ کې د هر چا چې څومره خپل وس کېږي نو